نن درس د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم کی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند هغه حصہ بیانو کوم کی چې نبی کریم اعلانا ښکارا د اسلام دعوت شروع کړو مکه مکرمه کی 3 کاله ابتدا کی خفیہ او په پټه باندې د اسلام دعوت نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او نور صحابه کرامو چلو دعوت 3 کاله رستو چې یو خاص جماعت په اسلام کې داخل شو نور خلکم داخلېدل او دا خبره مکه معظمه کې خوره شوه او خلکو ته ورسېده اوس د اعلانا دعوت وخراغی ډېر سړي او زنانه په اسلام کې داخل شو او د اسلام دا خبره خلکو کې مشهوره شوې وه نو الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا حکم کو تعالی الاعلان خلق ته کلمه او دین ورسوا فاصدع بما تؤمر واعرض للمشرکین تا ته چې حکم کی احکار بیان کا او مخ واړه د مشرکانو وانذر عشیرتک الاقربین او ير وخپل نزدې رشتہ دار دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حکم فوراً تعمیل وکړ وانذر عشیرتک الاقربین چې کله الله فرمایل مکه معظمه کې د صفا په غونډۍ باندې وختو او د قریشو د قبایلو نمونه واغست دا شانتی قریبی رشتہ داری په نوم باندې یاد کړ اے فاطمی بی بی اے فلانیا وازونه وکړل قریش او قبائل لغیر جمع شو خاموش ناستو د الله پیغمبر تپوسو کو که زه تاسو ته اطلاع درکم چې د دشمن لښکر په تاسو را روان دی او په تاسو چړایي کوي حمله کوي مال او کورونو بچی به مو برباد کی تاسو به زما په خبره باور وکړئ زما تصدیق به وکړئ ټولو په یو اواز وی ولې نه په دې خبره کې به مونږ ته بالکل رښتینی ګڼو په حق باندې غنو ځکه تر اوسه پورې ته مونږ په دروغ باندې نه لیدلې همیشه رښتینی راغلی دین بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل زه تاسو ته خبر در کوم که چرته تاسو شرک او کفر پرې نه خود او دا باطل عقاید مو پرې نه خودل او ایمان او اسلام مو قبول نکو د الله تعالی سخت عذاب پتا صورت لون کې دی او وی فرمایل څومره پورې چې ما ته معلومه ده په دنیا کې یو انسانم خپل قوم ته بهترین تحفه نه دروړي کوم چې ما تاسو ته راوړې ده د لا اله الا الله محمد رسول الله ما تاسو ته د دین او د دنیا کامیابی راوړې ده الله تعالی ما ته حکم فرمایي چې دغه کامیابی او دغه دین طرف ته دا خلق راو بالا د الله په ذات مې دې قسم وي که بالفرض کا زه نور خلقو انسانانو ته په دنیا کې ما چرته دروغ ویلې وي بیا به مې خپل قوم ته دروغ نه وي بالفرض که ما چرته داسې کړی وی دروغ خو مې نه دي ویلي خو که ما چرته دا د دروغو کار کولې دروغ مې ویلي نو نورو خلکو ته به مې خپل قوم ته مې نه وي او په الله مې دې قسم وي که چرته ما دوکه کولې دوکه خو مې نه ده کړې الحمدلله پاک صفات ژوند مې تېر کړی خو بیا به مې خپل قوم ته دوکه نه ورکړې د هغه پاک ذات قسم دی زما چې هغه یو دی شریک نه لري واحد لا شریک له دی زه تاسو طرف ته خصوصا او تمام عالم طرف ته عموما د الله پیغمبر را لېږلی شوی دا خبره چې کله وشوه بس ابو لهب را پاسېدو وی والعیاذ بالله بېادبي وکړه د جناب رسول صلی الله علیه وسلم په وړاندې تبا لک سائر اليوم الهذا جمعتنا مونږ د دې لپاره جمع کړي مونږ وایي چې څه خبره ده او نقل کفر نه باشد وتوی تباشی دل دی رجم کړو نعوذ بالله من ذلک الله تعالی د نبی کریم بدله واغستا ګستاخ رسول دا تباکی او الله هلاکی خو مؤمنان او عاشقان مصطفی
او ایمان راوړون کی پر نبی پاک صلی الله علیه وسلم پاغي فرض دي دا چې ګستاخ رسول ته ژوندې پاتې نشي. الله سورۃ لهب نازل کو تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. د شورونه و تخیر وکړي هلاک دي شي دواړه لاسونه د ابو لهب او هلاک شو. په لاسونه اشاره کړي وی کنه سره چې غوسه شي. قرآن مجید کی 3 سورتونه داسې راغلي چې شوروي د خیرونه را. ویل للمطففین ویل لكل همزة لمزة تبت یدا ابي لهب وتب. اول دا ذهن کې کېنه چې دا 3 وړه سورتونه 13 سپاره کې دي. لومبه سورت تطفیف الله فرمائی تبائی دا خلقو دا پارا چه کم تول کئی بلے ور کئی نو نقصانی ور کئی نیمگڑے ور کئی بلنے وسولی نو پرالی. دویم سورت همزہ ویل لکل همزت اللمزہ تبائی دا رغا سڑی دا پارا چه عیبون وی دا مسلمانانو په جبه باندې او په روزو باندې په اشارو سره مسلمان پسې لګیا دی او دا هغه سپکاوی کوي. او دریم دا سورت لهب مولانا احمد علی صاحب رحمت الله علیه لاهوری رحمت الله علیه فرمای چې د سورت لهب موضوع ده د ګستاخی رسول سزا او انجام. نو الله تعالی د رسول الله مبارک د ګستاخ او د بی ادب بیا انجام خراب جوړ کړی دی. په دې وجه مخالفت شروع شو د نبی علیہ السلام او د صحابه استقامت وګوره. تبلیغ جاری و د دین قرآن مجید آیتونه به وي د الله توحید به بیانو یواله رسالت به بیانو آخرت به بیانو قیامت به بیانو او د بندګۍ او د الله طرف ته توجه کولو تاکید به کو. عربو ته دا معلومه شو چې نبی علیہ السلام ته وحی کیږي او پای کې د دې د بوتانو او باطل او معبودانو حقیقت ښکارا شوی دی او چې څوک د دې عبادت کوي د هغې بې وقوفي او کمقلتوب هم ښکاره کړی دی. نو دوی راپاسې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دشمنۍ ته. یو ډله خو د نبی علیه السلام تر ابو طالب ته راله او ګیلې وکړه وی دا وراره دې منې که زمونږ د خدایانو بېعزتي کوي او دی خبرونه منې که نه منې کېده نو ته حمایت پرېږده موږ به د ده علاج وکړو. ابو طالب ډېر ښکلی جواب ورکړو ځکه ای ورته یې چې دا ستا وراره دی منې که که منې نه شو حمایت یې پرېږده مرسته یې پرېږده موږ ته حواله که موږ له چل راځي. او که ته وایې چې زما بچی دی نو موږ به یو بل ښکلی نوجوان درکو بس تا زوی شي. ابو طالب به ته وایي ښه زه دومره کمقل یم چې خپل اولاد به مړ کړم او پردی بچی به بیا لویم او چې زه ژوندی یم ده ته تاسو څه نه شئ ویلی. راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض کوي وایي چې څه وی وایه زه په دنیا کې ګرځېدلی یم په الله مې دې قسمي په ټولو دینونو کې حق دین ستا دی و ایمان یې نه راوړ. ولقد علمت بأن دین محمد من خیر ادیان البریة دینا. په الله مې قسمي چې د ځمکې په سر په ټولو دینونو کې غوره دین د محمد عربي صلی الله علیه وسلم دی. او بیان کوه هېڅ یره هم نه کي او زه په خپلې ولې نه قبلوم وی لولا الملامة او حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبینا. که د دې خلکو د شرم خبره نه وی چې بیا به راپورې خاندي چې د دوزخ نه ویرېدو د پلار نیکه لارې پرېښوده نو اول به زه مسلمان شو. قرآن کریم آیتونه نازل شو وهم ینهون عنه وینأون عنه. دلته یو تفسیر دا دی وهم دوی چې دي ینهونه منع کول کوي د دې قرآن او د رسول صلی الله علیه وسلم نه. نور خلق منې کوي چې ایمان مه راوړئ وینأون عنه لرې کېږي په خپله د نبي علیه السلام د منلو نه او تابعدارۍ نه. او دویم تفسیر دا تفسیر مظهری کړی دی روح المانی قرطبي وهم او دا کافران چې دي ینهون عنه
منې کوي نور کافران د ایذا رسولنا نبی علیہ السلام ته چې دې ته تکلیف نه رسوي وینأون عنه خپل لرې کېږي د تابعدارۍ د رسول نه هدایت خدا الله په اختیار کې نو الله د خپل دین دفاع او حفاظت کوي نو ابو طالب رسول الله مبارک ته وایي چې دا حق خبره د خوروا او سرګرمی جاری ساته او خلق د بوتانو د عبادت نه منع کوا چې کله دا کارو نشو نو ابو طالب ته بیا د کافرانو را جمع شو ته سختۍ سره وي چې دا خپل وراره دې منې کا کله موږ به ټول تاسو ته یوځای شو او ترغیب جنگی کو چې یا تاسو پاتې شي یا موږ پاتې شو اوس ابو طالب سره فکر پیدا شو نو راغی نبی علیہ السلام سره په دې معاملې کې خبرې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم متو فرمایل اے زما تر کچرت کې ته په خلاص کې زما نور کې دي دا نور راوالي زما په خلاص کې او په ګس لاس کې داس پوګمای کې دي او بیا وې چې د الله دا دین او دا کلمه مخلوق ته مرسوا نو هرز گیز به دا سره نه منو تر دې چې یا د الله دا رښتینی دین خلکو کې خور کم یا کم از کم زه به دې لاره کې خپل ځان قرباني کم ابو طالب چې دا جذبه وکتله دا خبره وکتله دا کیفیت وکتلو عرض وکړه چې خډېره ښه ده ځه خپل کار کوه او زه دې ملګری یم تر څو چې زه ژوند یم تا ته څوک اوچت نشي کتلی